وما علينا إلا البلاغ المبين زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. خایسته کړی شوې د خلکو ته مینه د مرغوبو خوندورو شیانو چې ښځې دي او زامن دي او راجمع کړی شوي ډېر مالونه دي له سرو زرو نه او سپینو زرو نه او اسونو نه چې نښهدار کړی شوي دي او له څاروو نه او فصل نه. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. دا د دنیایي ژوند سامان دی او له الله سره د ورګرځېدلو ښه ځای دی. قل أنبئكم بخير من ذلكم. ته ورته ووایه آیا تاسو ته د داسې شیانو خبر درکړم چې له دغو دنیایي خوندونو نه ډېر ښه دي. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. د هغو کسانو لپاره چې پرهیزګاره دي هغه د خپل رب په نیز باغونه دي چې د هغو له لاندې ولې بهیږي چې په هغو کې به دوی تل ترتلوي او د دوی لپاره ښې پاکې ښځې دي او د الله له جانبه رضامندي ده او الله بندگانو لره ښه لیدونکی دی. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. هغه کسان چې وایي ای زمونږ ربه یقینا مونږ ایمان راوړی دی نو مونږ ته زمونږ ګناهونه وبخه او مونږ د اور له عذابه وساته. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. چې صبر کوونکي دي او رښتیا ویونکي دي او حکم منونکي دي او انفاق کوونکي دي او د شپو په آخر کې مغفرت غوښتونکي دي. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله گواهی ورکړې ده د دې خبرې چې یقینا نشته هیڅ لایق د عبادت مگر هم دی او ملائکو او د علم خاوندانو هم په داسې حال کې چې دی په انصاف سره قایم دی نشته د هیڅ لایق د عبادت مگر هم دی چې ډېر غالب ښه حکمت والا دی. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. بشکه معتبر دین د الله په نس اسلام دی او هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړی شوی دی اختلاف نه دی کړی مګر وروسته له دې چې دوی ته علم راغی په خپل منځ کې د ضد او سرکشۍ په سبب. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. او هغه کس چې د الله په آیاتونو باندې کافر شي نو یقینا الله بیخي زر حساب کوونکی دی. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. بیا کچېرې دوی له تا سره جګړه کوي نو ته ووایه ما خپل مخ خاص الله ته تابع کړی دی او هغه چا هم تابع کړی دی چې زما پیروي کوي او ته هغو کسانو ته ووایه چې هغوی ته کتاب ورکړی شوی دی او امیانو یعنی نالوستو ته آیا تاسو اسلام راوړئ. فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. پس که دوی اسلام راول نو یقینا دوی سمه لار وموندله او که وګرځېدل پس بېشکه په تا باندې یوازې تبلیغ کول یعنی د حق رسول دي او الله بندگانو لره ښه لیدونکی دی. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق
ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. بشک هغه کسان چې د الله په آیاتونو کافران کیږي او نبیان ناحق وجني او په خلکو کې هغه کسان وجني چې د انصاف کولو حکم کوي نو هغوی ته د بیخي دردونکي عذاب زیری ورکړه. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. دا هغه کسان دي چې د دوی عملونه په دنیا او آخرت دواړو کې ضایع شوي دي او نشته د دوی لپاره هیڅوک مدد کوونکی. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. آیا تا ندی کتلی هاو کسانو ته چې هغوی ته له کتاب نه څه حصه د علم ورکړی شوې ده دوی کتاب ته رابللی شي د دې لپاره چې دا کتاب د دوی په منځ کې فیصله وکړي. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. بیا په دوی کې یوه ډله مخ اړوي او دوی همیشه له حق نه مخ ګرځونکي دي. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. دا په دې سبب چې بېشکه دوی ویلي دي مونږ ته به اور هیڅ کله هم راونه رسیږي مګر څو په شمار ورځې او دوی په خپل دین کې هاغو خبرو غولولي یعنی دوکه کړي دي چې دوی به له ځانه جوړولې. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نو څه حال به وي کله چې موږ دوی د هغې ورځې د فیصلې لپاره راجمع کړو چې په هغې کې هیڅ شک نشته او هر نفس ته به جزا د هغه څه پوره ورکړی شي چې ده کړي دي او په دوی به ظلم ونه کړی شي. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ته ووایه ای الله د بادشاهۍ مالکه ته بادشاهي ورکوي هغه چاته چې وغواړې او بادشاهي بیرته اخلي له هغه چا نه چې وغواړې چاته چې وغواړې عزت ورکوي او چاته چې وغواړې ذلت ورکوي. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هم ستا په لاس کې خیر دی بېشکه ته په هر شي باندې ښه قادر یې. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ته شپه په ورځ کې نه نباسي او ورځ په شپه کې نه نباسي او ته ژوندی له مړي راوباسي او مړی له ژوندي راوباسي او چاته چې وغواړې بې حسابه روزي ورکوي. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. او مومنان د خپلو مومنانو نه غیر کافرانو لره دوستان نه جوړوي. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. او څوک چې دا کار وکړي نو نه دی دغه کس د الله له ډلې نه په هیڅ شي کې مګر دا چې تاسو له دغو کافرو نه ځان ساتل غواړئ ځان ساتنه او الله تاسو له خپل ځان نه ویروي او خاص الله ته ورتلل دي. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. ته ووایه که تاسو پټ ساتئ هغه څه چې ستاسو په سینو کې دي یا هغه څرګندوئ الله ته هغه معلوم دي دی پوهیږي په هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او په هر هغه څه چې په ځمکه کې دي او الله په هر شي باندې ښه قادر دی. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا.
په هغه ورځ کې چې هر نفس به هر هغه نیکی چې د کړي وي خپل مخې ته حاضر عمومي او هر هغه بدی چې د کړي ده هغه هم دا نفس به ارزو کوي چې کاش کې د په منځ کې او د هغې بدی په منځ کې ډېر لرې مسافت وي. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. او الله تاسو لخپل ځان نه ویروي او الله په بندگانو باندې ډیر نرمي کوونکی دی. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اے نبی ته وایا کچریه تاسو چې له الله سره مینه کوئ بیا نو زما اتباع وکړئ الله به له تاسو سره مینه وکړي او تاسو ته به ستاسو ګناهونه وبخي او الله ډیر بخونکی بې حده رحم کوونکی دی. قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اے نبی ته وایا د الله اطاعت کوي او د هغه د رسول بیا که دوی وګرځیدل نو بېشکه الله له کافرانو سره مینه نه کوي. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. بېشکه الله په عالمونو باندې آدم او نوح او آل ابراهیم او آل عمران غوره کړي دي. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. په دې حال کې چې داسې نسل دی چې ځینې له دوی له ځینو نورو دي او الله ښه اورېدونکی ښه پوهه دی. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. کله چې د عمران ښځې وویل ای زما ربه بېشکه ما تا لپاره نظر منلی دی د هغه چې زما په ګېډه کې دی په دې حال کې چې آزاد به وي نو ته یې له مانه قبول کړه بېشکه هم ته ښه اورېدونکې ښه پوهه یې. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. نو کله چې دې هغه وزېږوله دی وویل ای زما ربه بېشکه زه چې یم ما هغه وزېږوله چې ښځه یعنی جینۍ ده او الله ښه پوهه دی په هغه څه چې دی وزېږاوه او نر یعنی هلک د ښځې یعنی جینۍ په شان نه دی. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. او بېشکه ما دې ته مریم نوم کېښود او بېشکه زه دا او د دې اولاد له شیطان رټل شوي نه ستا په حفاظت کې درکوم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. نو هغه د هغې رب په ډېرو ښو قبلولو سره قبوله کړه او هغه یې په ډېرو ښکلو زرغونولو سره یعنې لویولو سره زرغونه یعنې لویه کړه او هغه یې د زکریا په کفالت کې ورکړه. کله چې به هم زکریا دې ته عبادتخانې ته ننوت نو له هغې سره به یې څه رزق یعنې خوراک ومونده. قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هغه وویل ای مریمې تا ته دا له کومې کیږي؟ هغې وویل دا د الله لخوا راځي یقینا الله چې چاته وغواړي بې حسابه روزي ورکوي. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. په دغه ځای کې زکریا له خپل رب نه دعا وغوښته وی ویل ای زما ربه ما ته له خپلې خوا نه ښه پاکیزه اولاد راکړه یقینا ته د دعا ښه اورېدونکی. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. نو ملائکو دته आवाज وکړ په داسې حال کې چې دی په عبادت خانه کې ولاړو لمونځ یې کاوه. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.
دا چې بېشکه الله تا ته د یحیی زیری درکوي چې تصدیق کوونکی به وي د هغه کلمې چې د الله له طرفه ده او سردار به وي او ځان به ډېر منع کوونکی وي له خواهشاتو نه او نبي به وي له صالحانو نه. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. وی ویل ای زما ربا مال ربا هلک څنګه کیږي، حال دا چې په ما باندې بوډاواله یعنی زوړواله راغلی دی او زما ښځه شنډه ده. هغه وویل همداسې الله کوي څه چې وغواړي. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وی ویل ای زما ربا زما لپاره څه نښه مقرر کړه. هغه وویل ستا نښه دا ده چې ته به له خلکو سره خبرې نشي کولی خو په اشارې سره، او ته خپل رب ډیر یادوه او د ورځې په آخر او اول کې تسبیح یعنی پاکی بیانوه. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. او کله چې ملائکه وویل ای مریمې یقینا الله ته غوره کړی او ته پاکه کړی او د ټول عالم په ښځو یې تا ته غوروالی درکړی دی. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ای مریمې د خپل رب فرمان برداره شه او سجده کوه او له رکوع کوونکو سره رکوع کوه. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. دا د غیب له خبرونو څخه دي چې مونږ یې تا ته وحی کوو او ته له هغوی سره موجود نه وي کله چې هغوی خپل قلمونه غورځول چې په دوی کې څوک د مریمې کفالت وکړي، او ته له هغوی سره حاضر نه وي کله چې په خپلو کې جګړه کوله. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. کله چې ملائکه وویل ای مریمې بېشکه الله تا ته له خپل طرف نه د یوې کلمې زیری درکوي چې د هغه نوم مسیح عیسی زوی د مریم دی چې په دنیا او آخرت کې به ډیر مخور وي او له مقربینو څخه به وي. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. او له خلقو سره به خبرې کوي په زانګو یعنی غیږ کې او په پاخه عمر کې او وی به له صالحانو ځنې. وما علينا